د کونړ امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دی ولایت کې د تیر په پرتله د جنایي جرمونو او نورو پیښو کچه راټیټه شوې ده. د امنیتي مسؤلینو په خبره د دې ولایت اوسیدونکو لخوا له امنیتي ځواکونو سره کلکه همغږي او همکاري د دې لامل شوي چې پیښو ته پر وخت رسېدنه او مخنیوی وشي. تیر په پرتله باندې تقریبا چې زمونږ 202 دوسي راکمې شوي دي، خو موږ نور هم داسې یو ترتیب پروګرام روان کړی چې د الله جل په فضل باندې د جرایمو کچه البته دا خو په اروپایي ملکو کې هم دا کچه سره روان دي، خو موږ کوشش کوو چې دې کچه نور هم مخکته راشي. مسؤلین زیاتوي تیرو 3 میاشتو کې د 120 بېلابېلو قضیو په تړاو تر دې دمه څه باندې 300 کسان نیولي چې د پښتنو ګروېږنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. نو موږ ټولو د کونړ پرسونل او د نظامي او ملکي خلکو ته دا اعلان کړی دی د منبر د خانه او هم د دفتر د خانه چې هر قسم مشکلات دي اوسېږي موږ به دې ته غوږ باسو او د دې خبره به اورو او اجراتو ته الحمدلله رسیدګي کړې ده او کوي چې د کونړ په هر ځای کې دلته مشکلات پیښ شوي دي. زه خپل معاون صاحب د نور د اداراتو پرسونل را جمع شوی هلته ورغلي ولو که یو معمولي دوسیه اوسېږي په دې غره کې د وزارت د خانې موږ باندې غږ کړی یا نه کړی. د کونړ اوسیدونکي وایي خوښ دي چې سیمه کې د جنایي پیښو مخنیوی شوی او له امنیتي ځواکونو د ورته هڅو د لا ښه کېدو غوښتنه کوي. الحمدلله اسلامي امارت سره مشکلات ډیر کم شوي دي او جرمي کم موضوعات چې راځي د هغې په هکله کم شوي هم دي او چې کوم ځای کې پیدا شي دیو ته ښه لاسرسی لري. کومه پیښې کوم مشکلات چې دا خبره دغه منځته راځي نو هغې ته اسلامي امارات په خپل وخت باندې رسیدګي کوي او هغه مشکلات له منځه وړي. نو په دې باندې دا خبره شکر الحمدلله په هیواد کې امنیت دی، ټول هیوادوال خوشحاله دي. دغه ارمان موږ غوښتو چې په هیواد کې سوله یا امنیت هم په غره کې هم په واره کې په بشپړ ډول باندې امنیت دی او دغه امنیت د ټولو افغانانو په زړه ارمان او دغه ارمان د ټولو افغانانو پوره شوی دی. په دې وروستیو کې کونړ ته د هیواد له نورو ولایتونو څخه د خلکو تګ راتګ هم ډیر شوی چې د کونړ ځایي اوسیدونکي لامل په یاد ولایت کې د خوندي امنیت تامین ګڼي.